یو حدیث کې راغلی ناشنا حدیث دی مسند احمد کې امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی او دی حدیث ته علما روائع الايمان وایي چې په دې حدیث کې د ایمان د خوندوري خبرې ذکر دي او بسند صحیح صحیح سند باندې دا حدیث دی سند هم صحیح دی حدیث راغلی ورته نبی صلی الله علیه وسلم د مشرقي سره ناسو او یو دو صحابه دار روانو چې کله دا صحابه رال نو یو دی وته ویل چې د رسول الله نه تاسو کو بل دی بل ته ویل چې د رسول الله نه تاسو کا وای نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ملګرو دا تاسو چې کومه پوښتنه کوي دا به تاسو ویما په هغه بل توګه چې دا څنګه مسله ده دا ته خبر هم نه ده موږ ته ویل هم نه څنګه ته خبر ده وای دی وته ویل چې رسول الله تیرا ته ویوا وای نبی صلی الله علیه وسلم ته معجزه باندې ویلي وای تاسو چې هغه تناس وای او تاسو ویلي کله چې وای دا اجیسه دا احرام تړي د احرام څخه پیدا ده د میقات نه کله چې طواف کې دې څه پیدا ده او کله چې عرفات د اجیسه بلاد شه دې څه پیدا ده او کله چې جمرات شیطانانی ولید اجیسه دې څه پیدا ده او کله چې دا ذبح کوي اجیسه دا قرباني کوي دې څه پیدا ده او کله چې دا سعی د صفا او د مروه باندې په منځ کې کوي دې څه پیدا ده او کله چې اخر کې رسختيږي د طواف زیارت کوي اخر کې دې څه پیدا ده تاسو دا سوال وکړو اصحابه یو بل توګه ته حیران شو چې دا څنګه نبی دی موږ ته سوال ویل نه دی دا خبر دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وګ کېدی وای کله چې اجیسه بلال شي دا د حدیث دی چې د اجل ته یو زیره دی کله چې انسان په حلال من باندې اجو کې هغه ته زیره دی وای نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل وای کله چې اجیسه د میقات نه احرام وتړي او دا رواني نو دا هر قدم اخلي یو قدم باندې رب العالمین دی اجیسه افتا ایو ګناه معاف کوي ایو له درجه اوچتای ایو له نیکی ور کوي په یو قدم باندې او کله چې د اجیسه بلال شي په دې بیت الله کې طواف کوي نو یو طواف چې وکي دا د سره کان کعد رقبه د یو طواف سر باندې دا دومره ثواب لري لکه یو غلام چې د اجیسه آزاد کی او به چې کله د عرفات ته لاړ شي نو عرفات ته چې کله لاړ شي ویل رب العالمین ملائکه ته چې اسما ملائکه تاسو گواهی په دې باندې دا کم اجین چې د عرفات راغلي دي ټول ته ما بخنه وکړه ولمن يشفعون او دغه اجین چې د چا سپارښت کوي ماته هغه ټول ته ما بخنه وکړه او به چې کله د اجیسه براشي د جمرات کې د شیطانان ولي تقریبا 2 کانو باندې اجیسه د شیطانان ولي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي و اجیسه چې یو کان راواخلي او شیطانان به ولي د یو کان اشترو سره رب العالمین دی اجیتا یو غټه ګناه معاف کوي او کله چې به ذبح کوي او قرباني کوي نو کله چې دا قرباني علالي نو اولنې ساز کې چې کله ازمکه ته ورسیږي د دې سره سندس الله رب العالمین دی اجیسه ته ټول ګناونه معاف کوي او ټول ګناونه بخنه وته کوي او په دې ساروي چې څومره اختان ولاړي دا هر اخته په سر ولله یوي ونی کې ورکوي دومره اجر دی کې او به چې کله سعی په مابین د صفا او مروه کې کوي نو دا دومره د لکاویه غلامان چې د آزاد کی او به چې کله اخر کې طواف زیارت کوي د بیت الله نه رسختيږي او طواف کوي اخر کې نو حدیث کې داسې راغلی چې یبعث الله الیه ملکا په دغه ټیم کې رب العالمین دی اجیسه ته یو ملائک راولي او الله وته وایي چې فضربه بین کتفیه تورشا او دا اجیسه د دیولو په منځ کې ووا لکه باز خلک او یو کس په دملا باندې ډبور کې رب العالمین دغه ملک ته وایي چې تورشه د املا د انسان لو دیجله په دملا باندې ډبور ته وته ویوا تا چې کوم ګناونه کړی دغه ټول مې دله معاف کړه او ته مې د سګلی کيو من ولدتک امك لکه ته چې وسله مور نه پیدای زړه کاته مې ټول خدمت له ټول ګناونه مې ته معاف کړه الله رب العالمین وایي دغه ملک راولي ګدي انسان ته د زیره وکی نو دا خوشالي د هغه انسان لپاره او د هغه اجر لپاره چې په حلال ربو باندې په حرام باندې نه بعضی خلک او د پخلاګانو باندې او په غصبونو باندې او په دې دوکو دړاکو باندې روپۍ پیدا کې به غیمانه حج کې دا حجونه نه قبليږي چې حلال مال او پاکي باندې حج وکړه دا هغه انسان لپاره د خوشالي زیره